د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي او پاک نامه د هلمند د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي له ازبکستان سره د شاوخوا 10,000 ټن پنبې د صادراتو تړونونه کړي دي او همدا ډول د ایران قونسل چې هلمند کې له سوداګرو سره وکتل تر هغه وروسته تر دې مهاله دغه هیواد ته تر اوسه تر 40 موټرو پنبه زیاته صادره شوې ده. بلخوا د هلمند یو شمېر سوداګر له هیوادونو سره سوداګریز تړونونه د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره خورا مهم بولي. سلام وخت په خیر، زه حمدالله همدرد یم او تاسو د ځانګړي مرکې اورېدونکي یاست. په دې مرکه کې راسره د هلمند د سوداګرۍ خونې مشر ښاغلی غلام یحیی پښتون صاحب راسره میلمه دی. نو ډېره مننه پښتون صاحب. پښتون صاحب، زما لومړۍ پوښتنه به دا وي چې ازبکستان هیواد ته د هلمند یو شمېر سوداګر تللي دي، هلته یې څه وکړله او څه یې لیدلي وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه تاسو په جریان کې یاست چې د ازبکستان هیواد څخه یو شمېر تجاران او جمع دولتي مسؤلین افغانستان ته راغله او د هغوی سره موږ د دې شمېرونو ډالرو پنبه یعنی تفاهم لاسلیک کړي چې بیا مو غوښتنه ځینې وکړله چې تاسې زموږ یو شمېر تجاران باید رسما وغواړي خپل ملک چې هغه دغه کومې د تار فابریکې چې تاسې له دې څخه لیدنې وکړي او زموږ تجاران هم ستاسې د تجارانو سره هلته کښېني او یو د بل سره پېژندګلوي وسي او دغه وسي. نو بیا زموږ تجاران ولاړله، تقریبا 15-16 تجاران وو د افغانستان په سطحه چې په دې کې 25 تجاران یوازې د هلمند وو چې الحمدلله ډېر ښه لاسته راوړنې لري. هلته یې پر کوم مواردو باندې تړونونه وکړل؟ هلته کم مواد چې د هلمند ولایت څخه تلله و مثال ازبکستان ته یې لکه پنبه چې هلته تار دپاره ډېر ښه فابریکې موجودې وي او هلمند تاسې ته معلوم ده چې وزارتي ولایت دی، یعنې د پنبو ډېر ښه فابریکې لري. نو د پنبو په بخش کې د صادراتو تړونونه وکړله او بل د اخوا څخه چې کم واردات موږ درلودله لکه دغه برقي سامان آلات، یخچالونه او داسې نور او دغه خوراکي مواد، نخود، لوبیا، داسې یعنې د صادراتو او وارداتو په دواړو بخشو کې خبرې وسولې او قراردادونو تفاهمونه لاسلیک شول. بله رئیس صاحب، دا چې د پاکستان سره لارې تړل شوي دي، خاص توګه سوداګریز لارې تړل شوي دي، د ازبکستان سره زموږ د سوداګرۍ د هغوی بدیل کېدای شي؟ زموږ د سوداګرو دپاره و الحمدلله یعنې چې د پاکستان لارې تړل شوي دي، موږ یوازې نه چې ازبکستان، ترکیې، چین، ایران یعنې نورې لارې موږ ته ځان ته پیدا کړي دي. موږ کوم مواد چې پخوا پاکستان ته صادروله اوس یې نورو ممالکو ته صادروو. موږ د نورو ممالکو سره هم الحمدلله ډېر ښه تجارتي اړیکې لرو. برحاله یعنې زموږ کوم مواد چې موږ پخوا پاکستان ته صادروله هغه اوس هم یعنې چین ته روان دي و ترکیې ته روان دي، ایران ته روان دي، ازبکستان ته عملا تاسې ولیدله یعنې ترکمنستان سره زموږ خبرې روانې دي. موږ تقریبا غواړو چې پلاوی روسیې ته واستوو، یعنې الحمدلله پرمختګونه روان دي د تجارت په بخش کې. بله دغه پلاوی به هم په ترکیب کې یوازې سوداګر وي که به دولتي مسؤلین وي؟ دغه موږ خو سوداګر خو تاته معلوم دي چې هر وخت یعنې څه وخت چې زموږ د پاکستان او د افغانستان د تجارتي لاره بنده سوله نو موږ ته خپل حکومت یعنې اسلامي امارت اعلان وکړي چې تاسې ځان ته بدیل لارې پیدا کړي. نو موږ حکومت هر وخت چې موږ غوښتنه ځینې کړې د هر ملک چې موږ ته یعنې وزیر را پیدا کړي چې زموږ د اسلامي امارت د مشرانو په وس او توان د هغو ملک وضعې موږ ته پیدا کړي دي او هغو ملک ته زموږ تجاران معرفي کړي دي. که د هیئت ضرورت وي خو هیئت هم را سره لیږي او که د هیئت ضرورت نه وي موږ خپل هغه ملک سره خپل یعنې کم تجارتي اصول چې وو د هغه اصولو له مخې موږ ځو او قراردادونه کوو. بله د افغانستان صادرات په خاص توګه د هلمند تولیدات په نړیوالو مارکیټو کې څه ډول مینوال لري، څومره ارزښت لري او نړیوال څومره لیوالتیا لري چې دغه توکي وپېري؟ نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې یعنې زموږ کم تولیدات چې دي زموږ کورني تولیدات یعنې دا په ډېر لوړ کیفیت دي. په دې کې یعنې هر مواد چې دي په دې کې مثال نور موږ یعنې داسې مواد نه ورسره ګډوو چې هغه دي د دنیا په ذره دي، یعنې هغه د مثال سختګي شي. الحمدلله زموږ ستاسې ملک او زموږ ستاسې صنعتکاران او تجاران کوشش کوي، ډېر کوشش کوي داسې دنیا ته داسې اعمال واستوي
چې هغه د صنعت په بخش کې یعنی صنعت ډېر یعنی نوم لوړ کړي او خپل د ملک نوم په دې صنعت باندې لوړ کړي او خپل صنعت دپاره د پرمختګ لاره برابر کړي. هغه هر میاشت صنعتکاران او تجاران دا کوشش کوي چې سره کم دوی یعنی په لوړ معیار باندې پروسس وکړي. نو موږ صنعتکاران او تجاران همیش په دې کوشش کې دي، په دې لټه کې دي چې کم مواد چې په افغانستان کې استفاده کیږي او دنیا ته صادریږي په ډېر لوړ کیفیت پروسس کې او دنیا ته هم واستوي او خپل ملک کې هم استفاده ځینې وکړو. رئیس صاحب د ایران کنسل هلمند ته راغلی او دلته د بېلابېلو فابریکو څخه لیدنه وکړه، تاسو هم ورسره واست. دلته د ایران لپاره دلچسپي د کومو تولیداتو په برخه کې زیاته وه؟ د ایران جنرال کنسل هلمند ته راغلی، تاسې ولیدئ چې زموږ د صنعت او تجارت د دواړو بخشو څخه موږ خپل سوداګر ورسره کښېنوله. نو موږ د پنبو په بخش کې هم د ایران د جنرال کنسل سره خبرې وکړې او زموږ هلمند ولایت خو تاسو ته معلوم دی چې زراعتي ولایت دی. د دې زراعت پر لا قوي کېدو باندې هم موږ د دوی سره خبرې وکړې. یعنې موږ د هغو سره غواړو چې د مالدارۍ په بخش کې د هغو د تجربو څخه استفاده وکړو او کم تجربې چې موږ درلودلې د دوی تجارانو سره شریکوو، د دوی تجاران چې ودرې زموږ سره شریکوو. نو په دغه اوسنۍ نږدې راتلونکي به یو پلاوی تعین شوی دی زموږ د خوا څخه هم د هلمند ولایت خوا څخه چې د جناب معاون ساده والي په مشرۍ به چې په هغه کې به د صنعت او تجارت رئیس او د زراعت رئیس صاحب د صحت عامې رئیس صاحب نور تجاران هم پکښې دي چې په هغه کې به یعنې موږ ولاړ شو رسما به د دوی سره د صنعت او تجارت په بخش کې او د صحت په بخش کې د زراعت په بخش کې د هغو سره به رسمي خبرې وکړو او قراردادونه به وکړو. کوم شی چې زموږ ضرورت دی، خام مواد موږ ضرورت درلودی د هغو د ملک څخه بیا وارد کړو خپل ملک ته، او که مثال دوی کوم چې ته ضرورت درلودی چې هغه موږ درلودی لکه پنبه دي او زموږ د هلمند ولایت زیره ده، نور کم زراعتي اموال چې موږ ولرو یعنې دوی ته صادروو. زموږ د هلمند د پنبې نرخونه به څنګه دي او بزګر به په د فصل پر مهال ناهیله وه چې پنبه بازار نه لري؟ اوس داسې ویل کېږي چې ایران ته تر 40 موټره پورې ډېر پنبه صادر شوي دي، نو په نرخو باندې څومره اغېز کړی دی؟ انشاءالله زه اطمینان ورکوم خپل کروندګرو او بزګرو ته چې دوی نه ناهیلي کېږي. د دوی یعنې د اسلامي امارات کم اقتصادي مشران چې دي لکه جناب جمله برادر اخوان، وزیر صاحب د تجارت، وزیر صاحب د زراعت او جمع وطاقي تجارت او ملي تجاران، صنعتکاران، دا ټول په دې باندې اخته دي چې سره کم دوی ته یو نړیوال بازار پیدا کړي. او دوی کم چې شکایت یې درلودی چې زموږ د جنس بیه ټیټه ده، هغه الحمدلله اوس د بیان د پنبو د لوړه شوې ده. انشاءالله تاوان به ورته ونه کړي او زه دوی ته اطمینان ورکوم په آینده کې هم چې زموږ د هلمند پنبه به په دنیا کې ډېر بهترین بازار ولري. بله، اوس زموږ د هلمند پنبه کومو هیوادو ته صادریږي؟ یعنې اوس فلحال د پنبو صادرات موږ لرو؟ زموږ د هلمند پنبه یعنې د پنجشنبې په ورځ لا موږ ازبکستان ته واستوله. د لې برحالم د ازبکستان باید سوداګر راغلي وو په هلمند ولایت کې اوس هم د لې دي. د زموږ د هیات سهولته دوی راغلله، نو د صنعتکارانو سره سوداوې کړي دي. پنبه هم الحمدلله هم ازبکستان ته روان دي او هم پنبه و ایران ته روان دي، هم ترکیې ته روان دي. پنبه هم بازار لري الحمدلله. زه خپلو بزګرو ته اطمینان ورکوم چې دوی نه ناهیلي کېږي، یعنې خپل د پنبې کښت ته ادامه ورکړي چې د دوی پنبه به موږ د دنیا ډېرو پرمختللو بازارو ته ورسوو. بله، او رئیس صاحب دا چې اوس فلحال موږ د پنبو صادرات لرو، یعنې نرخونو باندې به هم اثر کړی وي، تاثیر کړی وي؟ څو عمر مخکې د پنبو نرخونه ډېر کښته وه، یعنې اوس لوړ شوي دي، تاثیر یې پر کړی دی؟ نو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده دغه د پنبو بازار چې دی یا د نرخونه چې دي دا نړیوال نرخ دی. دا یوه ورځ کښته وي یوه ورځ پورته وي، دا یعنې دې ته نرخ نشي تعینېدلی چې باید صنعتکار په دغه رانیسي په دې خرڅ کړي. صنعتکار چې کم خام مواد رانیسي د بزګر څخه هغه ورځ حساب ورته کوي. وروسته که بازار جهاني پر لوړ سو دی په لوړ قیمت ورکوي، او که چیرې پر کښته سو دا صنعتکار هم بعضې وخت تاواني کوي.
دا خو د تجارت اصول ته معلومیږي چې پورته او کښته لري او بیا د پنبه چې دا یو نړیوال بازار لري، نړیوال شی دی، نرخ یې په نړیوال سطح ټاکل کیږي او د کم صادرات چې اوس زموږ صنعتکارانو او تجارانو نور ممالکو ته شروع کړي دي، الحمدلله زموږ د پنبې پر نرخ یې ډېر تاثیر کړی دی. مخکې د یو من خام موادو یعنې پنبو ریټ 170 افغانۍ، اوس الحمدلله 195 افغانۍ، 194 تر 200 افغانۍ پورې ریټ رسېدلی دی. او رئیس صاحب داسې ویل کېږي چې مثلا د افغانستان څخه کم صادرات ځي لومړی پروسس کېږي او کله چې پروسس یې دسته‌بندي سي بیا په نړیوالو بازارو کې ښه مینوال لري او ښه رانیونکي لري. نو دغه د پروسس دستګاه اوس موږ لرو په هلمند یا افغانستان کې؟ لکه څنګه چې تاسې په جریان کې یاست چې کم مواد چې موږ دنیا ته استوو د دې پروسس کوو په داخل افغانستان کې او په هر ولایت کې موږ دغه پروسس دپاره فابریکې لرو چې د دې په ښه لوړ معیار باندې پروسس کوو، بیا بسته‌بندي کوو او د دنیا چې کم معیارونه دي په هغه معیار یې هغه ملک چې کم ضرورتونه دي په هغه ملک په سطح یعنې ورته د دنیا د هغه لوړ معیار باندې ورته پروسس کوو او وروسته یې صادروو. او دا چې اوس د هلمند میوه‌جات هم رسېدلی دي، پر حاصل راغلي دي، د هلمند د میوه‌جاتو لپاره په کورني کچه او یا هم بهر د صادراتو بهیر څنګه دی او د دوی بازار څنګه ارزوو؟ لکه څنګه چې وچې او لندې میوې ته دنیا ډېر ارزښت ورکوي او په دنیا کې دا یو نوم لري، یعنې په هند کې چې دغه خلک یو بل کورو ته سره ځي دا تحفې چې ورکوي هغه زموږ او ستاسې د لوی کندهار یعنې د هلمند او د کندهار وچه میوه ورکوي. نو په دنیا کې الحمدلله زموږ او ستاسې وچه او لنده میوه ډېر ښایسته بازار لري او په ډېر لوړ کچه خریدار لري او زموږ تجاران هم یعنې په یو ډېر لوړ میتود یعنې دغه کم مواد چې مثال کم مالک ضرورت ورته لري وارداتو ته هغه مالک یې غوښتنه کوي، زموږ تجاران یې یعنې په یو ډېر ښه لارو باندې هغو ته یې الحمدلله لارې پیدا کړي دي چې ور ورسي او د هغه هم زموږ او ستاسې یعنې میوه‌جاتو ته بازار پیدا کړي او هم د هغه ملک خواهش ورپوره کړي. رئیس صاحب د اسلامي امارات په راتګ سره هلمند کې څومره تولیداتي فابریکې پرانیستل شوي دي او څومره تولیداتي فابریکې اوس تولیدات لري او خلک پکې په کار بوخت دي؟ الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره په هلمند ولایت کې په صنعت کې زیات پرمختګ شوی. یوازې په هلمند کې نه د افغانستان په کچه باندې صنعت ډېر په پرمختګ کې دی او زموږ کم مواد چې موږ پخوا مواد درلوده دا خام مواد دنیا ته صادرول، اوس الحمدلله د دې موږ پروسس کوو، په ښه صحیح پروسس کوو بیا دنیا ته صادروو. نو د اسلامي امارت په راتګ سره دلته ډېرې فابریکې فعاله شوي دي او نور هم اسلامي امارت مشران کوشش کوي چې یعنې زموږ ملک د صنعت په بخش کې بیخي خودکفایي ته ورسوي. و الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره په هلمند ولایت کې په زرګونو کسان مستقیم او غیر مستقیم په فابریکو کې کار کوي او خپل اولادو ته روزي پیدا کوي. بله او ډېری سوداګرو بزلش کړي چې په هلمند کې پانګونه وکړي، پانګونې ته یې لیوالتیا زیاته وي، شرایط ورته آماده دي؟ و الحمدلله په هلمند ولایت کې 100% سوداګرو او صنعتکارانو ته شرایط برابر دي چې دوی راسي موږ په کم بخش کې دوی سرمایه ګزاري کوي، په هغه بخش کې خپله سرمایه ګزاري وکړي. د اسلامي امارت مشران د صنعت او تجارت وزیر صاحب ته اسلامي امارت امیر شیخ صاحب مبارک د صنعتي پارکو په برخه کې صلاحیتونه ورکړي او مځکې الحمدلله په واک کې ورکړي دي. هر صنعتکار کولی شي چې خپل پروپوزل و صنعت او تجارت ریاست ته ورکړي چې څومره مځکه د دوی په کار وي مځکه یې په واک کې ورکړي، یعنې زموږ او ستاسې د برېښنا ریاست برق ورته ورکړي. الحمدلله یعنې هر چا ته دا زمینه مساعده ده چې خپل د وس مطابق په صنعت په بخش کې سرمایه ګزاري وکړي.
د صنعتي پارک مسله دې یاده کړه رئیس صاحب، د صنعتي پارک چارې څه ډول دي، تر کومه حده پورې سرته رسېدل دي او ډېری پانګوال دې ته انتظار وي چې کله صنعتي پارک په واک کې ورکول سي یا په صنعتي پارک کې د پانګونې لپاره هلته ځایونه ورته په نښه سي نو دوی به پانګونه وکړي او تولیداتي فابریکې به پرانیسي. نو د صنعتي پارک چارې تر کومه حده پورې سرته رسېدل دي؟ د صنعتي پارک چارې الحمدلله په بشپړ توګه سره خلاصې دي. دا څه وخت چې ونیوي دا یو اوږده پروسه د کاغذي کاروایي لري، تاسو ته معلومات شته، ځکه چې هر صنعتکار دلته د مځکې مالک ګرځي، یعنې هغه ته کواله ورکوي، هغه د مځکې مالک، دا یو وزارت انتقال دی بل وزارت ته. دا بعضې څه کاغذي مشکلات پې درلود، نه په صنعتي پارک کې هېڅ مشکل هم نشته. موږ په هلمند ولایت کې تقریبا 3 صنعتي پارکونه لرو چې د بعضو صنعتکارانو دپاره مځکې لا پکې منظور شوي دي. یعنې انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکي به عملا دغه صنعتکاران چې مځکې ورته منظور شوي دي، هغه صنعتکاران چې خپل پروپوزلونو او د مځکو غوښتنه یې کړې د صنعت او تجارت ریاست او صنعت او تجارت وزارت څخه، هغه به هم په واک کې ورکړي. بله څه فکر کوئ که صنعتي پارک مځکه توزیع سي، په واک کې سوداګرو ته ورکول سي، دغه تاسو چې اوس یادونه وکړه چې هلمند کې لسګونه فابریکې پرانیستل شوي دي، د دې شمېر به سلګونو ته ونه رسېږي؟ نو طبعا چې په یو ولایت کې صنعتي پارک فعاله سي، تجاران او صنعتکاران لا زړه ښه کوي چې راسي په دې کې ښه منظمه پانګونه وکړي او منظمې صنعتي فابریکې جوړې کړي، منظم برق ورته راځي، یعنې د خام مواد ته لاسرسی کېږي. یعنې زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دا اوس هم ډېر تجاران او صنعتکاران زړه ښه کوي چې په هلمند ولایت کې سرمایه گذاري وکړي او سرمایه گذاري دپاره یې پروپوزلونه ورکړي دي صنعت او تجارت ریاست ته چې هغه وزارت ته مقام ته استوي. انشاءالله دغه صنعتي پارکونه چې اوس موږ ته منظور شوي دي، دا به شاید په دغه صنعتکارانو او تجارانو به څه ونه کړي. موږ نور صنعتي پارک ته شاید ضرورت پیدا کړو ځکه چې دا ډکېږي. زموږ صنعتکاران او تجاران اوس د اسلامي امارت د ښه امنیت او ښه برخورد څخه ډېر تشویق دي. دنیاوال اوس راځي، د زموږ افغانان چې په دنیا کې اوسېږي، په دنیا کې کوم تجارت کوي، هغه الحمدلله ټول مخه کړې د افغانستان طرف ته. په افغانستان کې اوس بهترین فرصت د صنعت او تجارت دی چې دلته باید بهترین تجارت وکړي او خپل فابریکې جوړې کړي او صنعت ته وده ورکړي. بله، یعنې کله چې صنعتي پارک توزیع کېږي د ښار کې چې اوس مثلا په ځینو ساحو کې فابریکې، هغه به ټول صنعتي پارک ته انتقالېږي؟ نو په ښار په ساحو کې فرق شته. که چیرې مثال هغه فابریکې چې د چاپېریال ساتنې صنعت او تجارت وزارت په طرز العمل په اصولو کې د انتقال ضرورت و، هغه به شاید انتقال کړي، او که ضرورت نه و هغه شاید خو په ځای پاتې شي، ځکه چې دا خو بیا صنعتي پارک ځان ته طرز العمل لري او فابریکه ځان ته طرز العمل لري. یعنې هغه فابریکې چې د انتقال ضرورت وي، هغه خپله دغه فابریکهدار یعنې صنعتکار دې ته هېڅ ضرورت نه پیدا کېږي چې څوک ورته ووایي. دوی خپله درخواستي کوي چې دا ځای زما دپاره مناسب نه دی، زه باید په دا ځای کې د خپل سرمایه ګذاري ته نور هم لا پرمختګ ورکړم. بله، ډېره مننه. رئیس صاحب، کوچني کاروبارونه داسې ویل کېږي چې هلمند کې کوچني کاروبارونه هم غوړېدلي دي، په خاص توګه ګرځنده بازارونه چې په مرکز او ولسوالۍ کې شته. څومره خلکو ته د کاري زمینې د برابرولو فرصتونه برابر شوي دي په کوچني کاروبارونو سره؟ نو دا خو هر یو خپل تر وسه پورې، بعضې په صنعت کې خپل سرمایه گذاري کوي، بعضې په تجارت کې کوي، او الحمدلله په هلمند ولایت کې یوازې د مرغدارۍ په بخش کې موږ 1400 دانې فرمونه لرو د چرګانو لپاره. نو دا هم یو ډېر غټ تجارت دی، ډېر غټ صنعت دی. یعنې او نور په کلي او په ولسوالیو کې زموږ او ستاسې کوم تجاران چې دي، کوچني تجاران، دا هم خپل په تر وس اخته دي. یعنې خپل د وس مطابق چې دوی کوم مسلک خوښ وي، د زراعت په بخش کې، د مالدارۍ په بخش کې، د مرغدارۍ په بخش کې، هغو ته ډېر بهترینه زمینه برابره ده او اسلامي امارت یې شاته ولاړ دی او دوی ته دا اطمینان ورکړی چې تاسې خپل سرمایه ګذاري وکړئ او خپل ځان او خپل اولاد ته او کوم کسان او چې ستاسې په کلي کې بېروزګاره دي ته د کار زمینه برابره کړي. موږ مو شاته ولاړ یو، یعنې په ډېر ښه اطمینان سره دا خلک که کوچني تجاران دي او که غټ خپله سرمایه ګذاري کوي او خپل د امارت تر څنګ ولاړ دي. بله،
بله مسله د کورنیو تولیداتو ده چې اکثره وخت زموږ مسؤلین ملي تجاران او اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د کورنیو تولیداتو څخه باید استفاده وشي. څومره زموږ د کورنیو تولیداتو څخه د استفادې رواج اوس مروج شوی دی، اوس خلک زیاته برخه د کورنیو تولیداتو څخه استفاده کوي؟ دا دې ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړله. واقعیتا هغه وخت صنعتکار تشویق کېږي چې د خپل کورنیو تولیداتو څخه موږ او تاسې ټول افغانان استفاده وکړو او په خپل کور کې خپل کورنی تولید، خپل وطني تولید کار کړو. او دا یو نوع تشویق دی یو صنعتکار او تجار ته. اوس الحمدلله د اسلامي امارت کوم مشران چې دي په کومو ادارو کې هم کورني تولیدات استعمالیږي او زموږ عام وګړي تجاران صنعتکاران الحمدلله اوس زموږ کورني تولیدات استعمالوي، ځکه چې دا کورني تولیدات زموږ د په یو ډېر لوړ کیفیت جوړ شوي دي. یعنې د دنیا په کوم معیار چې دي په هغه پروسس شوي دي. اوس دوی خپله غواړي. اوس د هلمند کې د پندانې غوړي دي، پنبدانې غوړي دي، تاسو ته معلومه ده چې الحمدلله هلمند خلک استفاده ځینې کوي، د کندهار خلک استفاده ځینې کوي، یعنې د خلک خپله استفاده ځینې کوي. تاسو د پروګرام زه پوښتنه وکړئ، یعنې کنجاره مددلې، دا کم صابون دی، یعنې نور داسې کم مواد چې مثال موږ لرو اوس یعنې د هلمند غنم دي. تاسو ته معلومیږي چې د افغانستان په اکثر ولایتو کې د غنمو څخه استفاده کیږي او موږ دلته وړو میلان لرو، د دې څخه الحمدلله استفاده کیږي. او موږ یعنې زموږ خپل د کورني تولیدات څخه الحمدلله اوس چې زموږ څونه ضرورت پوره کولی شي هغونه استفاده ځینې کیږي. د کورني تولیداتو د بازارموندنې لپاره یو شمېر نندارتونونه په لاره اچول شوي دي. دغه نندارتونونو د کورنیو تولیداتو په بازارموندنه کې څومره مهم رول لوبولی؟ دغه نندارتونونه چې دي دا د کورنیو تولیداتو دپاره یو بهترین بازار پیدا کوي او ټول دنیاوالو ته یې ښیي چې په افغانستان کې دغه مواد شته او دا دنیا ته اصلي په خپل ملک کې استفاده کوي. دا صنعت لپاره یو بهترین مارکیټینګ دی چې یعنې بهترین خلک ورته جلبوي چې ویې ګوري. یعنې موږ ډېر کوښښ کوو چې کوم نندارتونونه جوړ کړو په مرکز کې. موږ د دنیا تجاران هم دې ته راغواړو چې موږ کوم مواد چې موږ په افغانستان کې پروسس کوو موږ یې فابریکې لرو، دنیا یې وویني او د دنیاوال تجاران خپل ممالکو ته دغه صادر کړي. این دا ویسي خپل ممالک ته. یعنې موږ ډېر کوښښ دا کوو. په هلمند کې تاسو ته معلومه ده چې تقریبا د اسلامي امارت په راتګ سره موږ دوه نندارتونونه جوړ کړي دي چې درېیم نندارتون مامادګي نصور. یعنې دا زموږ د هلمند ولایت اکثره وګړي د دې کورني تولیدات سره نابلده او دوی داسې فکر کوي چې دا د خارج دی، خو هغه الحمدلله د دوی د کور بغلو کې موږ صنعتکارانو او تجارانو خپل هلې ځلې او کوښښ وشوی، عملاً یې ثابت کړي چې دا تولید موږ د دغه هلمند تولید دی. دا مثبت اثر هم کوي، هم مثبت اثر کوي، هم مثبت تمامیږي، بالکل مثبت تمامیږي. او دا زموږ صنعتکارانو او تجارانو لپاره دا یو بهترین مارکیټینګ دی، باید دا لا هم دوام وکړي. خو زموږ ستاسې ملک چې دی تا ته معلومیږي دا موسمي موسم دی، هر موسم ځان ته مثال په دنیا کې زموږ ستاسې کشمش ډېر استفاده کیږي او انځر بهترین بازار لري او پنبه داسې ته معلومیږي چې بهترین بازار لري او یعنی کم انار بهترین بازار لري. زموږ ستاسې د افغانستان انار په دنیا کې بیخي نوم لري. دا اوس زموږ مخکې موږ ته چې د سیب د نورو ممالکو څخه واردات درلوده، اوس الحمدلله موږ ته نورو ممالکو ته سیب صادرات لرو چې بهترین ذایقه خدای بخښي شه او بهترین سیب دی د افغانستان. یعنی هر موسم کې چې کم شي موږ وغواړو دنیا ته صادر کړو، هغه دنیا ټول دې ته لیوالتیا لري چې زموږ د دغو مواد څخه استفاده وکړي. رئیس صاحب، د ډېری کروندګرو او ځمکوالو غوښتنې دا دي چې سړې خونې باید جوړې شي. که زه هم داسې ویل کېږي چې په هلمند کې یوه سړه خونه شته، ولې ډېری سوداګر زړه نه ښه کوي چې سړې خونې جوړې کړي؟ الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره
یعنې زموږ یو تاجر دی حاجي احمد پوپل صاحب چې 6 کال یې صدخانه یعنې افتتاح کړله. په دې صدخانه کې انار او سیب تر اوسه به هم شاید پکښې نو یعنې موږ کوشش کوو چې نور تجاران هم دې ته تشویق کوو چې صدخانې جوړې کړي او هغه مخته دي هم صدخانو په بخش کې سرمایه ګذاري کړي او هم د دغه شنو خونو په بخش کې سرمایه ګذاري کړي. یعنې دا کم موسمو کې چې موږ دغه میوه‌جات یا سبزیجات چې په دې صدخانو کې موږ ذخیره کړو یعنې خپل اړتیاوې هم په پوره کړو او دنیا ته هم صادر کړو. یعنې دا یو ډېر بهترین کار دی. باید تجاران په دې بخش کې سرمایه ګذاري وکړي او بیا خصوصا هلمند ولایت چې د یو زراعتي ولایت دی. په هلمند ولایت کې یعنې تقریبا 100 سړي خونې هم نه بسیږي. باید لا هم د دې په دې کې موږ ډېر کوشش کوو. زراعت ریاست هم کوشش کوي چې صدخانې جوړې شي او ښه خبره خو دا ده چې د زموږ ستاسې اقتصادي مشر حاجي ملا صاحب حاجي ملا برادر اخوند د 4 کال لپاره د صدخانې څخه مالیه معاف کړې ده. یعنې دا یو ډېر بهترین فرصت دی، ډېر اقتصادي تمامیږي. هغه تجاران چې د سړي خونې په بخش کې سرمایه ګذاري کوي د دوی لپاره یو بهترین چانس دی. ژر تر ژره باید راسي سړه خونې جوړې کړي چې زراعت ریاست مځکه په واک کې ورکوي که مځکه نه درلودله او برق ورته ورکوي، برېښنا، او د 4 کال لپاره مالیات هم معاف دي، هېڅ ټکس هم نه لري. دا ډېر ښه زیری دی. ډېره مننه. رئیس صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې هلمند کې سلګونه د چرګانو فارمونه شته. څومره د چرګانو د غوښو څخه زموږ د هلمند خلک برخمن شوي دي؟ د چرګانو په غوښو هلمند اوس خپلو کورنۍ چرګانو په غوښه هلمند خودکفایي شوی دی؟ و الحمدلله د چرګانو په بخش کې یا د مرغدارۍ په بخش کې هلمند ولایت 100% خودکفا دی. موږ نور ولایتو ته هم د چرګانو په بخش کې صادرات لرو، یعنې د هلمند چرګان کابل ته هم ځي. موږ اوس کوشش د دې کوو چې هلمند کې کشتارګاوې جوړې کړو او که د نور ممالکو ضرورت و چرګانې غوښې او غوښ لري، موږ غواړو چې د هلمند د کشتارګاو څخه و نور ممالکو ته هم غوښې صادر کړو. بله، یعنې موږ به په خودکفایي حالت بدلیږو. و الحمدلله په غوښ کې خو د چرګانو په غوښ کې هلمند ولایت خودکفا دی. او نور اوس موږ غواړو چې بیخي اسلامي امارت مشران کوشش کوي چې په هر بخش کې ډېر کوشش کوي چې بیخي ملک خودکفا کړي. او الحمدلله تاسې به هم د دې ثانیې شاهدان واوسېږي. او کم مواد چې موږ د دې پروسس کوو او خصوصا د مالدارۍ په بخش کې به افغانستان ډېر ژر خودکفا شي. بله رئیس صاحب، یعنې په خلاصه ډول دا موږ ویلی سو چې سوداګري د اسلامي امارت په راتګ سره غوړېدلې ده، زموږ تولیدات زیات شوي دي. نو د کیفیت پر لحاظ څومره تمرکز پر دې کېږي چې زموږ تولیدات باید د ښه کیفیت سره وړاندې شي تر څو مشتریان او رانیونکي نور هم زیات شي او په دې ډاډه شي چې زموږ د کورنیو تولیداتو کیفیت د بهرنیو تولیداتو یعنې د وارداتي مواد په پرتله زیات دی؟ زموږ اسلامي امارت اقتصادي مشران او د خپل صنعتکاران او تجاران دا کوشش کوي چې د کم نرم یعنې هر شي ته نرم ورکول شوی دی. خپل په نرم سټنډرډ موږ تصویب اداره لرو. نو زموږ ټول صنعتکاران غواړي چې په هغه نرم چې اسلامي امارت ورته ایښی دی او دنیا په کم نرم باندې باید دنیا ته کم شی واستول شي. موږ ډېر کوشش کوو چې په هغه نرم باندې شی بسته‌بندي کړو، جوړ کړو او دنیا ته واستو. ډېره مننه کوو رئیس صاحب، خوشحاله اوسې، کور مو ودان. نو په وروستۍ کې ستا پیغام اورو، بیا به نو وروسته مخه کوو. فکر کوم چې د خپرونې لپاره بېل شوی وخت به همدومره. بس زما ټولو د هلمندي ولس ته دا پیغام دی چې هر وخت تجاران او صنعتکاران ستاسې شاته ولاړ دي. دوی د هیڅ تشویش نه کوي. یعنې هر بزګر او هر کروندګر ته موږ دا اطمینان ورکوو چې موږ د دوی موادو ته بازار پیدا کوو
او دوی د نه ناهیلي کېږي د دوی مواد به موږ د دنیا و هر کونج ته رسوو. د هلمند راډیو قدرمنو اورېدونکو ځانګړي مرکې خپرونې لپاره بېل شوی وخت همدومره و. د هلمند د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشر غلام یحیی پښتون صاحب څخه ډېره مننه کوم چې په خپرونه کې راسره برخه واخیستل. کور ودان پښتون صاحب.